بیا وی دا طلاق به په غصه کې ویلي نو دا داسې په خوشحالۍ کې څوک نه وایي چې ښه خوشحاله یو بیبي به ورله ډوډۍ راوړي ښه ګپ په لګي دی به ورله 3 طلاق ورکړي دا داسې په خوشحالۍ کې څوک نه ورکوي خو دا داسې غصه نو طلاق ورکړي طلاق رشته دی او ټوکې هم رشته دي دې کې غصه نشته دې کې نشه نشته دې کې ټوکه نشته نو داسې به غصه شي جنګ به د بل چا سره کړی او طلاق به ښځې له ورکړي جنگ به بار د بل چا سره کړي او کنزل به کور ښځې ته کوي دا د خدای بنده نه دی د دې به الله تپوس کوي ښه موږ سره د بیبیانو حقونه تړلي دي نو چې د بیبیانو سره ښه روابط کوو ښه سلوک امام الانبیا د بیبیانو سره ډېر ښه سلوک کړی او نبی علیہ السلام فرمایي الدنیا کلها متاع نو نبی علیہ السلام به دا خیره وکړله خدای دې د تندې په خاورو کې ککړ کړي نو دا خیرم و خو بل طرف ته دعام ده چې خدای دې ورله د ډېرو سجدو توفیق ورکړي چې په مخه خدای ته سجدې لګوي چې تندې په خاورو کې ککړ پروت وي نو یو طرف ته به خیره و خو بل طرف ته به بنده ته دعام کول دعا به هم کوله نو د دواړو جهانو سردار فرمایي الدنیا کلها متاع دنیا ټول سامان دی د ژوند د تیرولو سامان دی ښه دنیا د ژوند د تیرولو سامان دی ړه پورې مکله کوئ ښه د دنیا په کور پورې ړه مکله کوئ د دنیا کور ته کور مه وایئ که نه صحابي وایي نبی علیه السلام داسې د دواړو اوږونه نیولی ومه دقه شانې او ما ته رانږدې شو ما ته وایي کن فی الدنیا کانک غریب ابن عمره په دنیا کې داسې زندګي تېروله که مسافر چې ژوند تېروي او عابر السبیل یا د لارې تلونکې خدای ته وګورئ موږ ټول روان یو روان سفر راته مخې ته پروت دی تګ راته مخې ته پروت دی ړه مکله کوئ مسافر چې په لاره رواني دی اوبه څکي که نه څکي ډوډۍ خوري شپه کوي څادر په سرۍ دا هر څه کوه خوړه نه کلکوي په لار کې ډبه یو ځای ته ودرېږي دی هلته پاتې کېږي نه نه وایي مخې ته راته سفر پروت دی نو ډوډۍ به خورو چای به څکو کپړې به اغوندو گاډې به استعمالو خوړه به کلکو نه وایو به چې روان یو روان مخې ته راته سفر پروت دی سبا شي که نه سحر شي شکر دی وایي شپه لاړله دا ډېر کم عقل دی که نه دا دی نه پوهېږي وکانه ذهابه له دا د شپې تله نه دي دا د ده تله دي خو دی پې نه پوهېږي دا شپه چې لاړه شي دا د ده د ژوند نه 24 ګنټې لاړې دا د تله دي دا د شپې مونږ روان کړي یو مونږ وایو شکر دی شپه لاړه شپه نه د تلې وکانه ذهابه له دا د ده تله دي دا ته دې شپې روان کړی یوه دکۍ درله درکړه آخرت ته یې نور نږدې کړلې دا د شپو تله مه ګڼئ دا خپل تله ګڼئ خپل روان یو روان مسافر یو مسافر مخې ته راته سفر پروت دی سفر د آخرت پروت دی منازل پراته دي حقیقي کور جنت دی دنیا نه ده مه بنګلې جوړوئ داسې دا ډېرې اوږدې منصوبې مه کوئ دا سړی د آخرت نه غافله کوي دا ډېر ټایل په کورونو کې مه لګوئ دا ډېر مضبوط آبادي مه کوئ دا د سړي ړه غافله کوي د آخرت نه وایي زما ته تګ دی تګ عارضي کور جوړومه لږ ژوند پکې تېرومه زه روان یم موږ ټول مسافر یو نو په دنیا بړه نه کلکوئ ښه زه نه وایم نبی علیه السلام وایي الدنیا کلها متاع دنیا ټول سامان دی خو دې سامانونو کې درته د ټولو نه غوره سامان نبی علیه السلام وایي وښیمه المرأة الصالحه چې چاته نیکه بیبي میلو شي دا بهترین سامان دی د دنیا ړکه کلکۍ نو په دې پورې کلکه دا بهترین ملګری دی دا بهترین سامان تا ته په دنیا کې میلو شو کور نه دی ښه سورلی نه ده سورلی شتا کور شتا خو نیک بیبی نشته دی د دنیا د سامان نه محروم ہے المرأة الصالحه نیک بیبی د نیکی بیبی علامه څه ده چې د آخرت کار وکړي نو هغې کې به شاباش درکوي د دین په کارونو کې به دې مرګتیا کوي د دین په کارونو کې به دې مرګتیا کوي دا بهترین بیبی دا ده دا المرأة الصالحه ده یو صحابي خپل د 600 کجورو باغ وقف کو چې بیبي راووتله بیبي ورته څه دی که ورمې که نبی علیه السلام له یوه کجوره ورمې کړه یو صحابي له یوه کجوره مې ترې واغسته هغه مې بل له ورکړه او الله به راله جنت کې باغ راکوي دا سودا مې وکړله
بیبي ورته وایي خاوند مبارک شپجون کې د دا یو قیمتي سودا وکړله چې د 600 کجورو باغ د الله په لار کې ورکه. المرأة الصالحه بهترین بیبي دا ده چې هغه د سړي په نیک کارونو کې معاونت کوي، د خاوند په شا ولاړې، په خوله کې نشنی، په خوله کې نشنی. ابا زنانې د دې اسی په خوله کې نشي، کور به شي او د دې په خوله کې به دا د